السلام علیکم. فضل افغان یم. د ټول اول و تاسو ټولو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله دې ستاسو روزې، تراویح، عبادتونه او اعتکاف قبول کړي. سره زم الحمدلله په اعتکاف کې ناست ولم. د اعتکاف دغه 10 ورځې د الله په کور کې تېرول کم خوند او سکون چې ما کې لیدلی دی، هغه بیا ما د ژوند په یوه شي کې هم نه دی لیدلی. نو الله دې موږ تاسو ټولو ته د الله او د الله د رسول په لاره باندې د ژوند کولو توفیق راکړي. زه د تاسو ټولو سپیشلی د مسافرو مننه کوم، شکریه ادا کوم چې دوی په دا دومره وخت چې زه د سکرین څخه لرې وم، دوی و ما ته میسجان کولو، پوښتنې په ما پسې کوله، ټلیفونونه یې پسې راکولو. تاسو ټوله پر الله ګران سئ چې زه پر تاسو باندې ګران یم. ډېر ملګري دا پوښتنه لري چې دا دومره وخت زه د سکرین څخه ولې وسیټه سوی ولم. د سکرین څخه د سیټ کېدو مین ریزن چې ولو هغه دغه ډیلي ولاګینګ کولو، د هره ورځ ویډیو جوړول چې دغه زما و دماغ ته یو ورځ په ورځ تاوان را رسوي. زه د دماغي طور باندې ډېر زیات د دا ویډیو له وجې ډسټرب سوی ولم، دا دماغ مې بې سکونه ولو. نو د دې له وجې زه څه وخت لپاره د سکرین څخه وسیرته سولم. اوس الحمدلله بالکل ښه یم او راغلی یم سپیشلی د مسافرو له وجې یم. ولې چې مسافران زما په ساده ویلاګو کې د خپل کلیوال ساده ژوند ویندي او نون که ما په لکاو خلک ګوري، هغه د مسافرو د مینې او د سپورټ له وجې دی. تاسو انشاءالله دغسې ما سپورټوئ او زه به ستاسو لپاره انشاءالله نور هم ښه خوندور ویلاګونه جوړوم. سین داسې دی.